افغانستان د 5م ځل لپاره هم ټیسټ لوبه وبایلله، خو ځینې اټکلونه یې خطا کړل. افغان لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې په 4مه ورځ لوبه له لاسه ورکړه. افغانستان د بریا اړتیا ته په کتو د ټیسټ لوبې لومړۍ او دویمه ورځ ښه ونه لوبوله او داسې اټکل کېده چې ښایي له 4 ورځو دمخه لوبه وبایلي، خو په 3مه ورځ یې یاد اټکلونه خطا کړل او یو داسې لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه چې د ګټلو تمې یې راویښې کړې. په همدې حال کې نن په 4مه ورځ د لوبې لپاره بال هم نوی شوی و او د افغان لوبډلې د روزونکي سپارښتنه دا وه چې توپوهونکي د بال د نوي کېدو له امله په احتیاط ولوبیږي، خو لوبغاړو محتاطانه لوبه ونه شوه کولی، زر وسوځېدل چې په دې توګه سریلانکا ته ډېر کم 46 منډې هدف ورکړل شو. سیاله لوبډله ډېر زر وتوانېده چې هدف ته ځان ورسوي او له 5مې ورځې وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې ټرافي پورته کړه. په ټوله کې په افغان لوبډله کې د لوبډلمشر حشمت الله شهیدي په ګډون هیڅ لوبغاړي د ابراهیم ځدراڼ او رحمت شاه په څیر اغیزناکه توپوهنه ونه کړه، خو د یادې لوبې لویه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره د لومړي ځل لپاره په ټیسټ لوبو کې د ابراهیم ځدراڼ سلیزه وه. په ورته مهال په دې لوبه کې نوید ځدراڼ د افغانستان لپاره د یو نوي چټک توپ اچوونکي په څیر سر راپورته کړ چې ښایي په ټیسټ او نورو راتلونکو فارمټونو کې ګټور تمام شي. له دې ټولو سره افغانستان او سریلانکا د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي.